د ګناهونو تر ټولو بد اثر غټ اثر دا دی چې د انسان د توبې اراده هغه کمزوري سي او بعض وخت دا سوچ کوي چې نن به توبه وکم سبا به توبه وکم دې توبې اراده کې دی بل توبې د دنیا نه ولاړ سي مړ سي. حالانکه کله چې موږ سوچ وکړو دغه یو سپین لباس دی سپینه جامه ده پر دې باندې کچېرې یو تور داغ پیدا سي زه هیڅکله نه غواړم چې بیا دا د تور داغ سره زه استعمال کړم حتی چې دا مکمله خیرن سي تور داغونه پر پیدا سي هیڅوک بیا دغسې جامه نه استعمالوي. همدغسې چې یو کس ګناهونه کوي مسلسل ګناهونه کوي دا ورځ په ورځ د الله د رحمت څخه لرې کیږي د الله څخه لرې کیږي. نو هیڅکله ځان ته دا دوکه مه ورکوه چې اوس لا ځوان یم تر اوسه لا ژوند سه تر اوسه لا وخت سه بیا به توبه وکم هیڅ کله په دې دوکه کې خپل ځان مه اچوه دا د شیطان تر ټولو غټه دوکه ده. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه تاسې د الله څخه د خپلو ګناهونو مغفرت طلب کړئ معافي وغواړئ او د الله په حضور کې د زړه د اخلاص څخه توبه وکړئ. دا د قرآن کریم یو آیات دی. بل آیات کې الله فرمایي ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه اے خلکو تاسې د خپل رب څخه استغفار وغواړئ بخشش وغواړئ بیا د هغه طرف ته په اخلاص سره توبه وکړئ. څه به وسي د دوی توبې څومره غټه فایده الله رب العزت په قرآن کریم کې بیان کړې ده. یرسل السماء علیکم مدرارا الله به د اسمان څخه پر تاسې باندې رحمتونه را نازل کړي ویزدکم قوة الى قوتکم او الله به ستاسې مدد وکړي تاسې په قوت کې به اضافه راولي. او د برا بن عازب رضی الله عنه سره روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی